شهادت چې څنګه دا واقعه وشوه او د کوم مشکلاتو سره چې پښتانه په کرښه باندې مخ شو دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس وخت کیږي پښتانه هر کور نه او هر کلی نه دا د خوندې مندې چغې پورته شوې او بیا پې د پاسه د ریاست رویه هم ډېر زور غواړي. نن نو وخت داسې دی چې ریاست زورور دی. هره که د تحقیق اداره ده، که د چا د نیولو اداره ده، که د چاته د انصاف ورکولو اداره ده، دا ټولې د دوی په کنټرول شي دي. د دغې خاورې د پښتونخوا هېڅوک پاتې نه شول. هم ځوانان یې ووژل، علما ووژل شول، افیسرز ووژل شول، ټیچران، ډاکټران، د یو سوچ لرونکي یو پیشې لرونکي خلک هم پاتې نه شول. طاهر داوړ چا په خودکشه نه دی وژلی، نه چا په ټارګېټ کیلینګ شوی. د کور نه وړی دی د اسلام آباد نه. ریاست ته ووایي په اسلام آباد چې د چا ریټ دی. مونږ چې لیدلی دی د ریاست ریټ دی. دلته د ریاست ریټ دی. که چېرته داسې څوک اغوا کېدی شي، دا ټول وزیران، دا ټول جرنلان، دا ټول کرنلان دا په اسلام آباد چې اوسېږي، دا خو چا نه کړل اغوا. هر هغه سړی چې په دې خاوره د پښتنو خبره کي هم هغه ورکېږي. هغې دپاره نه اسلام آباد محفوظ دی، نه پېښور محفوظ دی، نه وزیرستان محفوظ دی. معیار یا پیمانه دلته دا نه ده چې ریاستي ریټ چېرته شته چېرته نشته. معیار یا پیمانه د پښتنو آواز دی. هم که په پښتنو د زړه بد شو، دا په د ریاست شیندنه یو داسې ګناه دی چې هغه څوک معاف کوي نه. دا د یوه ورځې کیسه هم نه ده. دا مختلف واقعیات په مختلف شکلونو کښې تیر شوي دي. اوس د پښتنو مخ ته خبره ده، د دغې کال په جنوري کښې د نقیب واقعه وشوله. یاره دا ټول دنیا یې ګواه ده چې چا کړې وه، هغه یې نن خلاص کړو. ولې چې چا انصاف ورکولو اداره ده او چې کوم دلته د چا د نیولو اداره ده، هغه د دوی په لاس شوه. دوی نه غوښتل چې داسې وشي. بیا موږ څه توقع ولرو؟ نن دا ټول پښتون کام دا وایي چې زمونږ دغې ایس پي زمونږ خدمت کوو، زمونږ په بد یې زړه بد ده، زمونږ په ښه یې زړه ښه کېدو. دا ولس ته داسې لګېږي چې تیر مرګونه چې چا هم داسې زړه لرلی دی د پښتنو سره، هغې شوي دي. دوی دی هم هغه شان شماروي. بیا نن دا ځکه د خبرو په موډ ښه هم زه دومره نه وم چې د دوی ورونه هلته ژاړي او چغې وهي چې ما د خپل ورور دا میت ته ورنږدې کا. هغه یې میت ته نه ورپرېښول. امبولینس نه یې د ده ورور کوز کو او بیا یې دوی هلیکاپټر ته، دغې هلیکاپټر چې د ده د ورور ځای نه کېده، د ده د زوی ځای نه کېده، د ده زوی په پیدل باندې راځي هلته. دا ته عزت ورکوي؟ د شو منټ دپاره خو د هر شی وکړل، خو اوریجنل قدر عزت چې واته دې ورکړه. یا د طاهر داوړ واقعه ډېره ښکاره ده، په دی باندې هېڅوک نه دي اټس کنفیوز. خو راشه په واقعه نه بعد دې څه وکړل. 26 تاریخ ته طاهر داوړ ورکېږي. 28 تاریخ ته د وزیر اعظم ترجمان VOA اردو ته وایي چې دا خلک یو ماحول جوړوي د کنفیوژن والا. دا یې ورک شوی نه دی، دی په خپل کور ښه دی. او بیا ډېر وخاندي، تاسو هغه اډیو واروئ، دا یې ډېر وخاندي چې زه د چارساده یم نه یم خبر او خلک په امریکا کښې خبر شول. یعنې دا د دغې واقعې د پټولو تر آخري حد پره کوشش شوی دی. دا لاس شاخ شوی دی په منځکه دننه. دا لاس یې ورکوه، خو بدبختي یې دا وه چې تصویران یې ووتل. بیا چې تصویران ووتل، بیا پښتنو ځوانانو دعوا وکړه چې دا په GHQ کښې پروت دی. نو د ځان نه د تور لرې کولو دپاره یې وویل چې ها موندر شه دلته دی. دا خو خیر
پښتانه مزید دې ته تیار دي یا نه دي تیار، ذاتي او اجتماعي لحاظ سره موږ نه یو تیار دي. په دې خاوره باندې جنګ هر سړی تښتي چې که چېرته زه به بچ شم. څوک بچ کېږي؟ دا ولاړ خلک به شمول ته یو کس راته ووایې چې نه به زه په ټارګېټ کلي کښې شمرم، نه به زه په دماکا کښې شمرم، زه به نه اغوا کېږم. د دې ځای نه به زه ووایم چې د دې سړي حقوق ملاو دي. څوک نه دی په خطر کښې دلته. مونږ عجیبه خلک یو چې هلته د کویټې نه راواخله تر بوني را پره ژړا ده، فریاد ده، څوک زوی غواړي، څوک لاش نه موندوي، څوک څه کوي. او هلته د لاهور نه پنډې پر ژوند بیا بیخي بدل دی. نو رحم مونږ دا سوال ستي چاته نه کوو چې په مونږ رحم وکړي، نه کوي را باندې. دا 100% کنفرم ده چې په مونږ باندې رحم نه کېږي. دا سوالونه پښتون که هم مزید چاته نه کېږي. ها دومره دا چې دا کیسې ښکاره کېږي پښتانه ډېر پیري ماغزه لري. که یو ځل یې داسې فیصله وکړله چې ته دغې عدالت شې، زما قاتل ته سزا نه ورکوې، نه مې قاتل معلوموې، نو زه بیا خپل عدالت جوړوم. دا پښتنو عدالت که ولګېدو بیا به ډېر جنرالان درته ته ووینې چې پټ پټ ګرځي، جواب ښکاره نه شي ګرځېدلی. جنګ دی د ډېر وخت نه روان دی، نامعلوم جنګ دی، د پښتنو نه دی. پښتانه کښې دننه که نامعلوم افراد وایي دا لفظ ته په پښتو کښې لفظ نشته تر اوسه پورې. ټارګېټ کیلینګ دپاره په پښتو کښې لفظ نشته تر اوسه پورې. نو معلومه شوه چې دا زموږ د کلتور خبرې نه دي، بل ځای نه راباندې راتپلې شوي دي. جنګ چې بس شي بیا به هېڅ نه وي. د دې جنګ بس کولو دپاره زموږ د ژوند د آخري ساعت لپاره به کوښښونه وي. او دا نن د طاهر داوړ واقعه د معاف کولو نه ده، د یو پښتون هم د معاف کولو نه ده، خو د نن رویه هم په زړونو ډېر داغونه جوړ کړي دي. کیدای شي هغه بیا ستا په مکاري او په خوږې خبرې نه شي راغلی. انصاف به غواړي ده. منم.